نننے زمون سبق سلورم سفارہ سورت آل عمران آیت نمبر 153 خوانوالی تر 155 آیات پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اذ تسعدون کلچ خطیتا سڈیر کائتا ولا تلؤون او پشان نکتل تاسو علی احد یوتنتا والرسول او پیغمبر علیہ السلام یدعوکم فی اخراکم آواز کو تاسو ترست تاسو نا اولاڑو فاثابکم نو بدل کے درک تاسو تا غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم یو غم سرد بل غمنا دید پارا چه تاسو غم جن شئی پا آغا چه پوچوس تاسو نا ولا ما اصابکم او نه پا آغا مصیبت چه ارسید تاسو تا والله خبیر بما تعملون او الله خبردار دے پا آغا چه تاسوی کوئی. ثم انزل علیکم بیا راولے گل اللہ پتاسو باندے من بعد الغم امانہ پس د غم نہ تسلی نعاسا جٹوا یغشا طائفة منکم پٹیکلا یوڈلا منکم ستاسونا وطائفة او بلڈلوا قد اهمتهم انفسهم تحقیق سر غم جن کڑو دی لر نفسونو ددی یظنون باللہ گمان کو پا اللہ باندے غیر الحق ناجائز ظن الجاہلیہ گمان د جاہلیت یقولون وایدی هل لنا من الامر من شیء آیا اشتد منگ لرد پتح نف اختیار قل ان الامر كله لله طور تو آیا یقیناً اختیار د فتح ټول الله لره دی. یخفون فی انفسهم پټی دی په زړونو خپلو کې ما لا یبدون لک هغه چې نه ښکاره کوي تا ته یقولون وای دی لو کان لنا کوي مونږ لرا من الامر شیء د فتح نس اختیار ما قتلنا ها هنا نبو وجل شوی مونږ په دې ځای کې قل لو کنتم فی بیوتکم اوایا کوي تاسو په کورونو ستاسو کې لبرز الذین خامخا ښکاره شوي به و هغه کسان خامخا ښکاره شوي به و هغه کسان کتب علیهم القتل چې مقرر شوی دی په دی باندې مرګ
الى مضاجعهم پزاد اړخ لګولو د دی کې وليبتلي الله او دې د پاره چې ازمایشو کې الله ښکاره کی ما فی صدورکم هغه چې په سینو ستاسو کې دي وليمحص ما فی قلوبکم او دې د پاره چې خالص کې هغه چې په زړونو ستاسو کې دي والله علیم بذات الصدور او الله پوه دې پر رازونو د سینو باندې ان الذين یقینا آغا کسان تولوا منکم چې واوړې دل ستاسو نه یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوې دوه ډلې یو بل ته انما استزلهم الشیطان یقینا دوکه کړیو دی لره شیطان انما استزلهم الشیطان یقینا دوکه کړیو دی لره شیطان ببعض ما کسبوا په سبب د بعض هغه اعمالو چې دی کړیو ولقد عفا الله عنهم او خامخا تحقیق سره ما پکړه د الله تعالی دویتا صحابو ته ان الله یقینا الله غفور حلیم بخون کے صبر ناک تے